هره ګړۍ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هره ګړۍ له کندوز راډیو څخه. سلامونه او وخت مو په خیر. پام راوړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن دوشنبه د زمري 28مه نیټه ده چې د 2025 کال د اګست له 13مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري ګړۍ درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. افغان صادرات به د نوي هوکړې له مخې په ارزانه بیه چین، ترکیه او هند ته ولېږدول شي. د سالنګ لوی لارې د بنسټیزې بیارغونې چارې په چټکۍ روانې دي. افغانستان بانک ته څه کم 8 میلیارد افغانۍ امانتونه ورکړل شوي. او اسرائیل د غزې خلکو ته د خیمې ورکولو اعلان کړی. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان صادرات باید د نوي هوکړې له مخې په ارزانه بیه چین، ترکیه او هند ته ولېږدول شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې دغه وزارت د سوداګرۍ او پانګونې خونې او د بهار مومند کارګو شرکت ترمنځ د افغانستان د صادراتو توکو د هوایي لیږد لپاره 3 اړخیز هوکړه لیک لاسلیک شوی دی. دغه وزارت پر ایکس پاڼه لیکلي د هوکړې له مخې به بیات شرکت په لومړي پړاو کې د افغانستان صادراتي توکي د نور هوایي کارګو شرکتونو پرتله په کم لګښت د چین، ترکیه، هند او یو شمېر نورو هیوادونو بازارونو ته ولېږدوي. د سالنګ لوی لارې د بنسټیزې بیارغونې چارې په چټکۍ روانې دي. د عامه چارو وزارت د سالنګونو د لوی لارې د بنسټیزې بیارغونې چارې په 3 برخو کې پر مخ وړي. د شمالي سالنګ او جنوبي سالنګ د کانکریټ اچولو کارونه او د دوشي خنجان په برخه کې د اسفالت اچولو چارې په چټکۍ سره دوام لري. دغه وزارت د قراردادي شرکتونو په همکارۍ هڅه کوي څو د روان کال پلان شوي برخې د ژمي له رارسېدو وړاندې بشپړې کړي. افغانستان بانک ته څه کم 8 میلیارد افغانۍ امانتونه ورکړل شوي. د افغانستان بانک وايي په تیرو 3 میاشتو کې شاوخوا 9 میلیارد افغانۍ د خلکو لخوا دغه بانک ته د امانت په ډول ورکول شوي دي. یاد بانک نن په یو خبرپاڼه کې ویلي چې په دغه شمېر کې د پخوا په پرتله خورا زیاتوالی راغلی او لامل د خلکو لخوا پر دغه بانک باور یاد کړی دی. او وروستی خبر دا چې اسرائیل د غزې خلکو ته د خیمې ورکولو اعلان کړی. د اسرائیلو پوځ اعلان کړی چې له یکشنبې وروسته به د غزې اوسېدونکو ته خیمې او د استوګنې نور توکي ورکړي څو هغوی وکولی شي له جګړیزو سیمو څخه د غزې جنوبي برخو ته انتقال شي. د اسرائیلو لومړی وزیر ویلي مخکې له پوځي عملیاتو به هڅه وشي چې ملګي وګړي خوندي ځایونو ته ولېږدول شي. ملګرو ملتونو دغه اقدام سایله خو خبرداری ورکړی چې دا لیک به د خلکو ستونزې لا پسې زیاتې کړي ځکه د غزې هیڅ برخه په بشپړ ډول خوندي نه ده. دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه لوی الله مل شه.